سلامونه احترامات ګران لیدونکو، نن راغلی یو ګلغونډې ته د پروان ولایت آریان صاحب را سره دی. سلامونه احترامات آریان صاحب، څنګه یې؟ په لومړي ځل خو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي شروع او رامټي. مننه ریوي صاحب چې موږ په تصویر کې راوستو. ګلونو لیدونکو، زما تر شا چې تاسو ګورئ دې ته ګلغونډۍ وایي. دا د پروان ولایت هغه مشهوره غونډۍ ده چې د ګلغونډۍ په نوم سره شهرت لري. دا دلته د ارغوان ونې زما تر شا ګورئ چې ډېرې ښکلې ښکاري او یا سمندي ګلان یې دي. مجروح کمال صاحب، سلامونه احترامات، ښه راغلاست. درته وایم څنګه یې وروره؟ د سفر نه سره کوم خوند اخلي او د ځای ته چې راغلی څنګه یې ارزوې؟ مننه حبیبي صاحب، کور ودان ژوندي اوسئ. دا ګلغونډۍ ده، نو که آریان صاحب معلومات درکړي د پروان ولایت مربوط ته خلک اکثریت د مېلې دپاره راځي. ډېر ښکلی ځای دی، ښایسته دی، ارغوان ګلونه ورکېږي. همداسې که وګورو ډېره ښکلې منظره لري. نه ده د سړي روح ورسره ډېر تازه کېږي، هر خوا ته سیل وي. زمونږ ډېر ملګري راغلي دي، لکه ډور وطنداران مو دي، خپل د افغانستان اوسېدونکي دي، دلته مېلې کوي. څوک د غرمې دیګونه هم دلته کوي، ځان سره خواړه راوړي، دلته یې پخوي. څوک آسونه ځغلوي، څوک خاص تن یو کار پکې دا دی چې دا ګوډیپاران والا پکې ډېر زیات دي، مېلې نه خوند اخلي. ډېره زیاته مننه کمال صاحب. اوس ور ورکوم بل ملګري ته، محبت الله سمي. سلامونه وروره، څنګه یې؟ ښه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یې سفر نه څنګه خوند اخلي او څنګه ارزوي دا ځای؟ څنګه ارزوي؟ افغانستان یو ښایسته ولایت او ښایسته ځای دی. ډېره زیاته مننه. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. ډېر ښایسته ځای دی دلته چې اکثره تاسو وینئ ډېر ځوانان دي. نو دا داسې یو ځای دی چې ما یې په هکله یو څه اورېدلي وو، خو لیدلی مې نه وو. نو اوس مې هغه د ګلزمان یو سندره مې اورېدلې وه ډېره پخوا، چې ویل به چې په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې مېلې دي، ځان جوړوه لاس راکوه چې نندارې دي. نو ما وایي چې د ګلغونډۍ به څنګه ځای وي او د ارغوان ګل به څه رقم دی. خو واقعا چې لکه څنګه مې چې په هغې ګانه کې اورېدلي وو، د بعضې خلکو نه مې اورېدلي وو، واقعا چې همدومره صفتونه لري، همدومره ښکلاګانې لري. نو زموږ خو ډېر وخت هم دلته نه کېږي، تقریبا نیم ساعت کېږي چې دلته راغلی وو، خو ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. ډېره ښایسته هوا او د ارغوان ګلونو یو خاص بوی او د ځوانانو خوشحالي او پاکه صفا هوا، ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. ډېره زیاته مننه، ښه سفر. په ګلغونډۍ په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې مېلې دي، ځان جوړوه لاس راکوه ګلې ورځو چې نندرې